السلام علیکم. زه وفیلا فضل یار تاسو ته د الجبر د زده کړې ویډیو در څخه راغلاس وایم. په دې ویډیو کې به تاسو الجبري افاده، الجبري حد، ضریب، ثابت سره آشنا شئ. او دې ترڅنګ یو څو مسایل باندې کار کوم. په مشوره ډول باندې. اول الجبري افاده. مخکې دې چې الجبري افاده وپیژنو، راځي چې حسابي افاده وپیژنو. ترڅو الجبري افاده سره په ښه شکل باندې آشنا شو. حسابي افاده. حسابي افاده د اعداد او د حساب د څلورګونو عملیو څخه جوړیږي یا تشکیلیږي. اعداد او د حساب څلورګونې عملیې. اعداد موږ پیژنو 1 2 3 4 5 لاس منفي لاس منفي شل منفي دېرش ټول اعداد دي. حساب څلورګونې عملیې جمع منفي ضرب تقسیم څخه عبارت دي. د مثال په ډول موږ وایو حسابي افاده د اعداد او د حساب څلورګونو عملیو څخه 2 او لاس او 15 اعداد دي. د دوه ترمنځ د ضرب عملیه جوړه شوې ده او د دوه حدونو ترمنځ د جمع عملیه جوړه شوې ده. پس دا یو حسابي افاده ده ځکه د اعداد او د حساب څلورګونو عملیو څخه تشکیل شوې ده. الجبري افاده. الجبري افاده د اعداد تورو او د حساب څلورګونو عملیو څخه تشکیل شوې یا جوړه شوې. یعنی د حسابي افاده د الجبري افاده ترمنځ تفاوت په تورو کې دی. په الجبري افاده کې توري وجود لري، په حسابي افاده کې توري وجود نه لري. د مثال په ډول الجبري افاده د اعداد 2 اعداد دي. توري x توری دی او د حساب د څلورګونو عملیو څخه تشکیل شوی. ضرب او جمع د حساب د څلورګونو عملیو څخه ده. x توری دی 2 اعداد. دا مثال 4x جمع 15 واره. دا هم یو الجبري افاده ده. په الجبري افاده کې اعداد 15 اعداد دي. توري x واره توری دی او د حساب د څلورګونو عملیو څخه د څلورو x ترمنځ د ضرب عملیه ده، بیا د جمع عملیه، بیا د ضرب عملیه اجرا شوې ده. پس دا هم یو الجبري افاده ده. دوهم الجبري حد. الجبري حد یو الجبري افاده ده چې یوازې د ضرب او د تقسیم د عملیې په واسطه تشکیل شوی وي. په یاد ولرئ الجبري حد یوازې د ضرب او د تقسیم عملیې په واسطه جوړیږي او الجبري حدونه یوازې د جمع او د منفي علامو په واسطه یا عملیو په واسطه یو بل سره جدا کیږي. د مثال په ډول پنځه ضرب x y یو الجبري حد دی. پنځه د x او د y ترمنځ ضرب عملیه اجرا شوې ده، یعنی یوازې ضرب عملیه ده. دا یو الجبري حد دی. بل مثال دا هم یو الجبري حد دی. د x او y ترمنځ د ضرب عملیه ده او د عدد چې 10% دی او د ټول ترمنځ د تقسیم عملیه ده. پس دا هم یو الجبري حد دی. اما 2x جمع 15y څنګه؟ موږ وایو په حد کې یوازې ضرب او تقسیم عملیه وجود لري. دلته جمع راغلی ده. آیا دا حد دی که نه؟ موږ دا وایو چې حدونه د جمع او د منفي علامو په اساس باندې یو بل سره جدا کېږي. پس د جمع د علامې نه مخکې یو حد، د جمع د علامې نه وروسته بل حد دی. پس دا دوه حد دي. دریم ضریب. په یو حد کې یو ضربي عامل ته د پاتې حد ضریب ویل کېږي. په یو حد کې یو ضربي عامل ته د پاتې حد ضریب ویل کېږي. د مثال په ډول څلور ضرب x. په دې حد کې دوه ضربي عامل وجود لري، څلور او x. څلور د x ضریب دی او x د څلورو ضریب دی. اما په عمل کې هیڅ کله x سره څلور ضریب نه ورکېږي.
یعنی مون متحول ته هیڅ کله ضریب نه وایو د ثابت ضریب نه وایو. بل مثال 2 ضرب x ضرب y مون ضریب تعریف څه وکړي چې یو حد کې یو ضربي عامل د پاتې حد ضریب بلل کېږي. پس دا یو حد دی 3 ضربي عامل لري 2 د x دی y دی 2 د پاتې حد چې x او y دی ضریب دی 2x د پاتې حد چې y دی ضریب دی 2y د پاتې حد چې هغه x دی ضریب دی. یعنی 2y د x ضریب دی 2x د y ضریب دی 2 د x او y ضریب دی. راځي چې ټول تعریفونه په یو څو مسایلو کې تطبیق کړو. په لاندې افاده کې حد متحول ضریب او ثابت په نښه کړئ. افاده ده 4 ضرب x جمع شل y. راځو حد موږ وایو چې حد د جمع او د منفي علامه په واسطه بل سره جدا کیږي په واجبي افاده کې. دا واجبي افاده جمع علامه کې وجود لري. د جمع نه مخکې یو حد د جمع نه وروسته بل حد دی. پس په دې واجبي افاده کې دوه حد وجود لري 4x او شل y. متحول ټول متحول دي x y دو متحول وجود لري x y. ضریب کوم د x ضریب 4 د y ضریب شل دی یعنی دو ضریب وجود لري. کوم 4 او شل. ثابت په دې ژبې افاده کې وجود نه لري چون ثابت هغه حد ته ویل کېږي چې توره ونه لري چون دلته داسې کوم حد وجود نه لري پس ثابت هم وجود نه لري. بیا هم په لاندې افاده کې حد متحول ضریب او ثابت په نښه کړئ. افاده ده 15 ضرب چې مربع جمع 1 پر 2 چې جمع 3 پر 2. راځو له حد څخه شروع کړو. حد موږ ویل چې په الجبري افاده کې حدونه د جمع او منفي علامې په واسطه دیونه جدا کیږي. پس د دې جمع علامې نه مخکې یو حد وجود لري د دې جمع علامې نه مخکې یو حد وجود لري جمع علامې نه وروسته یو حد وجود لري 1 2 3 حدونه وجود لري. حدونه کوم دي 15 t مربع 1 پر 2 t 3 پر 2. متحول بیا جبري افاده کې کوم دی متحول دی t بس راځو t. ضریب د t مربع ضریب چې 15 دی 15 یو ضریب بیا د t بل ضریب 1 پر 2 دو ضریب وجود لري یو دی 15 بل دی 1 پر 2. ثابت موږ مخکې وایو ثابت هغه حد دی هغه حد چې توره ونه لري. پس لومړی حد هم توره لري چې دی دویم حد هم توره لري چې دی دریم حد توره نه لري. پس 3 پر 2 ثابت دی یعنی ثابت حد 3 پر 2. بیا په لاندې افاده کې حد متحول ضریب او ثابت په نښه کړئ. افاده ده 4 ضرب x مربع جمع 15x منفي 3. د حد نه پیلو په الجبري افاده کې حد د جمع منفي علامې په واسطه بل سره تفکیکېږي جدا کېږي. پس په دې الجبري افاده کې یو حد دوه حد درې حد وجود لري. څلور x مربع یو حد 15x بل حد 3 بل حد. په الجبري افاده کې کوم چې فقط د جمع او منفي علامې تر نو باسو پاتې چې څنګه سره ځای حدونه دي یعنی په ځای په زمانه کاما کېږي منفي په ځای باندې کاما کېږي پاتې یو دوه درې حدونه وجود لري. متحول تور x نه پس x متحول دی یو متحول لري. ضریب د x مربع ضریب 4 د x ضریب 15 دو ضریب وجود لري 4 او 15. ثابت هغه حد ته ویل کېږي چې توره ونه لري دا حد توره نه لري پس دا یو ثابت دی. کورنۍ دنده په لاندې افادو کې حد متحول ضریب او ثابت په نښه کړئ.